دا عنکبوت دی جاله کې مولوی صاحب کمال لے خان علماء دا طب وائی دا چاکی بدن زخمی شو او ډیر درد کاو چوائی مل شما دا عنکبوت دا جاله براوالی پا دی درد بے کی دی پا دی زخم بیا با درد نکی دویم کمال پاک دا دے چه دا چا دا بدن نوین روان شوا غیر دا پوزینا او دا زخم وین نداری دلا دا دی عنکبوت دا جال براوالی و پیکی بیدی فوراً دریگی ما پی تجربه کردی دا گورا افلاطون یو عقلمن سڑے تیر شوے دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی اغوائی دنیا کی دا ټولو نه حریص شے اغا مچ دے دا ټولو نه قناعت والا شے عنکبوت تے عنکبوت رزق پسے نگرزی ہاں بس پل دے کہ خب طبیعت ناستی بس ویشی اللہ سرا وستنو بس راولی بین حریص شے چستڑس توبان دے اغا مچ دے وی عجب دادا چه احرس الاشیاء دا رزق گرزولے دا اقنع الاشیاء دا عنکبوت رزق پا مچ کے دے چه دیر حریص تے اگر دیر قناعت والا تور کڑے دا اگر پا دی جال کے ونخلی او بس اگر خوری عنکبوت کی کمالات امشتا یو غزا کے در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی کافرانو شہید کو بے داغ سر کافرانو وڑو نو عنکبوت پی جال لگا ولیوا یو صحابی تا نبی علیہ السلام حکم کو چھ دفلانی کافر سر راوڑا کافران ورپسیو اغا پا یو غار کے کیخو دا سر تیوڑو عنکبوت راغے جالے پہ وہ لگا ولا اللہ بچ کو کافرانو دسیسہ کامیاب نشوا رسول اللہ مبارک غار ثور کی چھ کافران اور پسرال عنکبوت جال لگا ولے دا نو کمالات مشتا خود دی باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چھ کورونو کے مود عنکبوت جال پیدا شوا دا لرے کئی کورونه د عنکبوت د جال نه پاک کئی زکا چې دا فقیری بیا پیدا کئی اشی بیا سپیره ده سره د دې نه چې ګوره دا مناقب لري ګوره علما د فلسفی وای عنکبوت جال چې نیم سوا څومره نیم سوا 2 کیلو راځي 2 کیلو جال چی سوک راوالی او فرزن دا خلاص کی نا تاری نو دا ټولی دنیا نا تاوی دا ټولی دنیا نا یعنی دمرا نرے تار جوڑی چی نیم سوا راوالی او خلاص کی نو دمرا اوگا تاری چی بے دا ټولی دنیا نا تاوی دا اللہ تعالی جیبا مخلوق